بسم الله الرحمن الرحیم. د بیټک شیشې نه نیغ په نیغه ستاسو قربت اړنون ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دې وخت موږ د صوابۍ میلې ته راغلي یو. صوابۍ میله کې ګرمایي شروع ده او مختلف خلک دلته کې راغلي دي. څوک قرباني اخلي او څوک هرڅه راځي. دې سره هم خبرې درې کلي ښځې د درې کلي نه راغلي. دا راته ووایي قرباني مو واغسته که نه؟ نه ده اخیستې. دا ولې مو ونه اخیسته دي؟ نو بس ملګري لا هم نشته او وروسته به اخلو. نو د میلې مزه نشته؟ د میلې مزه خو شته دی، خو پیسو مزه نه. څنګه چلې کلیواله ښي څه ریټ وایي؟ 3 کم اتیا. مشره څنګه یې ښي؟ خیر دی. د کوم ځای نه راغلي؟ پنجشیر نه. ماشاءالله ډېر ښکلی څخی دی، ولاړ دی. څه ریټ یې وایي؟ ریټ خو ډېر شو، 1,10,000. ډېر زیات ګران نه دی؟ فایده لاله نه کوي کم. مشره څنګه یې ښي؟ الحمدلله مهرباني. تاسو خو یې خیر دی؟ خیر دی. مو قرباني مو واغسته که نه جي؟ بس موږ خو لا جو ګرځو تر اوسه پورې ګرانې دي ډېرې زیاتې. سبب پکې موږ خو د طالب میلې ته لاړو، دغه ته لاړو، خو انتهایي ګرانې دي. کاکاجي د کوم ځای؟ د انبار یم. حاجي نو واغسته که نه څاروی؟ موږ ګرځو لا، خو څاروي ډېر زیات ګران دي او لا نه ملاوېږي. بس سودا نه جوړېږي. یو بل مشر موږ سره دې ځای کې ولاړ دی. امیر صفات به کوم ځای؟ صوابۍ. حاجي د صوابۍ اوسېدونکي. حاجي دا راته ووایي د کټایم په خپله کور کې دا هم لوی کړي دي که نه راوستي هم دي؟ دا هم راوستي پنجاب نه. نو سر په څه څه ریټ هم راوستي دي؟ دا راوستي و دې ریټ هلته پنجاب کې دی اوچت او هاي ریټ. دلته کې چې کوم ریټ موږ استعمالوو 25 استعمالوو، خو خلک ورته هم بیا هم نه تیارېږي. د کوم ځای نه جي راغلي یې؟ د صوابیو جي. حاجي د صوابۍ نه راغلي یې. قرباني مو واغسته که نه جي؟ اوس یو مو واغسته، یو واخلو. حاجي څه سم واغستل؟ 2 خایګانې واغستې او اوس یو پیسه اخلو. ما خو نورو خلکو سره خبرې اترې وشو جي، هغوی وایي چې د ریټونه ډېر زیات های دي. تاسو پکې ارزانه مونږ ته څنګه چلوي؟ نه، ریټونه خو ښه مناسب دي، مناسب دي، ګران نه دي. کم چلیږي؟ څه حساب سره چلیږي؟ ریټونه خو ښه تیز دي. ښه تیز دي. دا څه وجه کېږي د ریټونه ولې نو دومره بس تیز دي؟ ټولو ګران راوستي دي او خلک دې اسره کړي چې دا به ارزانېږي، ارزانېږي خو ارزانېږي نه. حاجي دا زیات تر خلکو نه خو ما تپوسونه وکړل، دوی سره ما خبرې اترې وشوې. دوی خو وایي چې مونږ به پکې مازدیګر خورو. دا ډېر زیات خلک د مازدیګر په تمه دي. مازدیګر په تمه دی، خو دې څاروو ته وګوره، دا لږ څاروي دي چې مازدیګر کاکوله کې بیا به پاري نرمي نه کوي. اوس لا ګزاره کوي او چې وروسته ګاډ ماکوي بیا به پاري نه نرمېږي. دا مخکې ګران دي، ګران به انشاءالله.